بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربان د پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو د خوږ در ملګری ته ورما تاسو ته هرکلی وي. عزتمندو کتونکو راغلی ما ثمر باغ ته مونډه ته. په مونډه کې بیا ډنډو شا کلی دی هغې ته راغلي یو. زما شاته چې کوم ده یو واقعین ناست دي. تاسو په سوشل میډیا چې هر پیج کولاوئ پلیټ فارم کولاوئ نو تاسو ته به پکې دغه واقعې مخې ته راځي. د مونډه دا کومه واقعې چې شوې وه هلته راغلي یو. په هغې کې تقریبا دغه څلور جنازې د یو کور نه وتلې. په هغې کې دغه شان حمیدالله او د هغې سره سره د هغې چې کوم دوه بچنګي دي هغه پکې هم ویشتي وو او یو ورسره هغه والد صاحب او هغه مدیرې ته سپارلي دي. نو هلته راغلي وو. د خپرونې نه نن دا خپرونه به کوو. هلته چې کوم لواقعین دي د هغو سره هم خبرې کوو. راځئ ما سره. عزتمندو کتونکو زما په څنګ کې ولاړ امیر صاحب دې سبا هم خبرې کوو. د علاقې اوسېدونکی دی چې دا واقعه څنګه شوې وه او په څه وجه شوې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلیوال نامه سر مولانا سید عباد الله شاه. ماشاءالله دیزي جی دی مسکینی دی علاقه ده. کلیوال مختصر را دا وایي دا څه واقع شوې مخ ته څه چلو څه وجه وکړي. دراصل د دې واقعې چې کوم محرکات او اسباب د دې خاندان د وینا مطابق هغه دا دي چې کوم دا مقتولین دي دا څلور کسان په دې باندې به چېرته څه د معاملاتو حساب کتابو او د هغې څه د ګاړو لین دین شوی دی. پیسې چې کوم اصل پیسې دي هغه مواله شوي. چې کوم د هغې اضافي ګټه وه هغه مواله شوې ده. د هغې نه علاوه څه د سود حساب په دې باندې وراړولی شوی و چې په هغې کې د باقاعده د عدالت نه دغه کیس ګټلی و چې دا په نجي سطح باندې او پرایویټ چې کوم سود دی دا ناجایز دی ناروا دی. لهذا د هغې نه بعد دی د هغې نه انکار وکړو چې سود موږ نشو درکولی سودي معامله نشو کولی. د هغې په وجه باندې د دې یو کس نیولی دی. د هغې نه بعد دا ملګري تلي دي د خاندان د ماشومان دا بچي دغه درې کسان پولیس ته اطلاع ورکړې ده. دغه یو کس چې قتل کړی شوی دی نو دغې نه ښه پولیس خبر شوي دي. مقامي چې کومې ادارې دي دا خبر شوي دي. د هغې باوجود د هغې د خبرېدو باوجود دا درې کسان چې کوم دي نو د پولیس د غفلت د وجې نه دا نور هم قتل کړی شوي. جی مطلب د پولیسو د وجې نه دا څلور قتل شو. دا د هغې د غفلت وجه ده او د هغې د غفلت سبب دی چې هغې برموقع حاضر نشو. د وجې نه دا د څلورو قتلونو واقعه رونما شوه. پولیس حاضر شوي په دغه وخت کې دا کسان بچي وي نه وي. بالکل به بچ شوي وي او دا د دې ذمه داري ده چې په کار د دغه وخت باندې حاضر شوي وي. په معمولي مسایلو باندې دي چې کوم دنو په یو ځای بل ځای کې د دې موبایل ولاړي لیکن په دومره سیریس او اهمه مسله باندې دي غفلت کړی دی نو دا د دې په مخ باندې یو بدنما داغ دی. کلیوال دا راته ووایي د دوه څو ماشومان اوس پاتې شو. د دې یو چې کوم دنو دا ماشوم دی دا چې کوم دنو دی مشره زوی دی او د دې سره څو ماشومانې جنکۍ دي. دغه معصومې چهرې دي. کیمرامین ته هم لږ دغه چهرې دې کې راوله تا ته به پته ولګي دا معصومې چهرې او دا مخونه هر سړی دی په خپل کور باندې راولي او خپل بچی دی په غېږ کې واخلي بیا د دې سانحې ته وګوري. د دې کور دا در و دیوار زمانه نن تپوس کوي. د جندول د عوامو نه تپوس کوي. د دیر د مقامي سیاسي رهنمایانو نه تپوس کوي چې داسې قسم واقعه رونما کېږي ته خاموشې ولې خاموشې او دغه قاتل کیفر کردار ته د دریو د څلورو ورځو نه پس هم ولې نه رسېږي. دا د دې ملک په انتظامیه باندې په عدلیه باندې په تمامو ادارو باندې او په سیاسي رهنمایانو باندې سوال دی. ډېره مهرباني مفتي صاحب. الله دې خوشحاله کا. الله دې ډېر عزتمند کا. عزتمندو کتونکو اوس په ځو ادیرې ته دلته چې کوم مقامي خلک د دې سیمې اوسېدونکي دي هغه به راسم ځي او هلته به نور خپنه ورمالته کوو. عزتمندو کتونکو د هغو چې کوم مشرې زوی دی د حمیدالله د هغې سره هم خبرې اترې کوو چې د والد صاحب ولې ووجو بیا د ورونه او د هغې سره د سپین روبی بابا یې ولې ووجلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښې برابر خیر دی. دا راته ووایه واقعه څنګه وشوه یار. جی دا واقعه داسې وشو چې زما ماسپښین د سکول نه رالم زما پلار جمعې مانځه ته ځان تیار کړو. نوې کپړې واغوستې د هغې نه لاړې سیده تیمرګرې ته. ماجر نومې کس ته عزت الله نومې دی په کیم کې کور دی تیمرګره کې. هغې قرضې وصولولو ته تللی خپلې روپۍ ترې راوړې. جی هغه پې ښه روټۍ هم خوړه د هغه ځای نه چې راواپس شوی دی چې روان دی په ګوسم کې نیولی دی بې درده سره وهلی دی کوس کلی دی هلته کمرې ته بولی دی تړلی دی.
جی والد یې لاس یې مات کړي دي هغې کې باقاعده بیا دې پړی راغوستې په پړی تړلی دی هغې نه بیا چې موږ ته د رینګ وکړو ماښام مانځه نه موږ تللي وو چې راوړو موږ دا 4 واڼه چې راوړو د هغې نه بعد بیا 3 کسانو موږ د جومات نه راوړو مانځه ته موږ دا 3 واڼه پسې ځو پسې 4 ومه دا موږ راوړو چې زه دې ګیټ کې ورته ما ویل ما که تاسو مه ځئ چې ځمه زه سره روان شوم د هغه ځای نه ما او دا اسماعیل دا راوړو تاڼې ته یې مې اطلاع ورکړه دې نه بېرته کور ته راوړو موږ ویل دا ماشاءالله بابا به سره ویښ د خبره به دا پولیس ومني لاړ به سره تا اسماعیل رالی تاڼې ته دا مخامخ خبره چې تاڼې ته مې رپورټ وکړو جی څه ویله هلته ویل جي ګاډی تللی دی ګاډی کم اړخ ته لاړو جی ویل تللی دی دا کسان یې څه ټایم شته 4 واڼه والد صاحب او 2 وروڼه او دا بابا بعد تاسو څه ټایم خبر شوئ موږ ماښام مونځ چې وکړو څنګه راغلو چې ویل زه دغسې سراج نیولی یم په کمره کې تومانچه راباندې په سر یې ښودې ده پیسې په تاسو وي او جی پیسې حق پیسې وې هغې ورته حواله شوي وې دا د سود ورته حواله کړي بیا یې ولې دونه غټ قتلیام وکړو جی دی د سود روپۍ غوښتې و ده نه ورکولې سود یې پسې غوښتو دا راته ټول پښتانه دي ګور ځکه چې ستاسو خو د ګټې وټې څوک کم پاتې نه شو دا کچې کچې ماشومې دي پوه شوې دا پکې د ګردو بیمار دي عزتمندو دا کچ ماشومان دي که نه نو ټول غټ خلک دي ګوري صاحب ثروت خلک دي ګوري دلته هم د پی ټي آی حکومت چې خپک دی د هر ځای ایم این ای د ایم پی ای د هغو نه څه مطالبه لري څه غوښتنه ترې لري زه هغه نه زه صرف هېڅ نه غواړم نه ترې پیسه غواړم نه ته غواړم صرف ترې انصاف غواړم او جی انصاف ورته میلاو شي به انصاف په حکومت کې انشاءالله عمران خان خو ځکه چې عمران خان خو چغې وه چې بای زه به د پاکستان د مدني ریاست جوړوم نو وبکي انشاءالله یقین به دې راشي او جی ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه عزتمند شي زموږ د مشري د هغو د مشري بچنګي سره خبرې وشوې تاسو واورېدې مولانا صاحب دا راته ووایه ځکه چې کسان خو 4 واڼه لاړه د ګټې وړي دغه 4 کسانو دا راته اوس دا اوس کچ ماشومان پاتې شوه شفیق خو سټوډنټ یم شپږم کې سبق وی اشفاقو نو اوس به دوی څه کوي اوس د دوی دپاره یقینا دی طالب العلم دی دا ماشومان او کور کې زنانه د یو لوی خاندان دی دا یو لوی کور و د هغې بوج د په سر باندې راغی ظاهره خبره ده که دی څه کاروبار هم کوي نو دی خپل اخراجات په خپله باندې برداشت کولی نشي او زمونږ قوم الحمدلله غیور قوم دی خرچه کوي په خپل قوم کې هر ځای کې ګوري چې څوک ضرورتمند دي هغې ته ځان حاضروي زما د دغې قوم نه اپیل دی خامخا تاسو خپل اخراجات چې کوم دی نو کوم ځایونو باندې استعمالوئ صدقات نفقات خرچ کوئ د هغې دپاره دا مستحق دي او دغه قبرونه دا چې کوم دی نو د هغې عکاسي کوي دغه 4 قبرونه چې مونږ دا بچي تاسو ته در وسپارل اوس 2 حیثیت دي که د دې مالی اخراجات دي دا یې هم دې قوم ته وسپارل او د دې سره سره چې کوم دی نو د دې بچو سره ودرېدل د دې خاندان سره ودرېدل د دې قبرونو نه موږ ته دغه سبق میلاویږي یو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ویم پیغمبر علیه السلام فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین زه او د یتیم کفالت کوونکی دا یتیمانان پاتې شو جي د یتیم کفالت کوونکی او زه دا به په جنت کې داسې یو لکه دا 2 ګوتې لهذا دا قوم انشاءالله مسلمانان دی جنت ته بځي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګاونډ به په دې باندې نصیب کیږي بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یتیم په سر باندې چا د شفقت لاس کې خود فرمایي نو د لاس د لاندې چې څومره وخترال دومره د اجر میلاو شي قوم نه امید دی چې په دې ظلم کې به د دې په سر باندې د شفقت لاس هم ږدي او د دې چې څومره اخراجات دي په هغې کې به د سره معاونت هم کوي جزاکم الله الله خوشحاله کړه مولانا صاحب چېرته چې اوسئ وطن اوسئ خوشحاله اوسئ او تاسو هم زه ګزارش کوم چې د سیمې د ټولو کتونکو ته د ټولو د دې چې کم باشنده خلک دی دوی سره اوږه په اوږه چې دا د ملک کار له لاړ نه شي او بل دا خبره دا کچ ماشومان چې کوم دي دا سکول ته کښېنئ ټیک شو دا به ستاسو سره زما دغه د ګزارش به تا ته دا ملګری چې کوم دی دا هم بیا سرې پاتې شو په دې به هم تاسو سبق وایئ دا ستاسو خپل بچنګې وکړئ ډېره مهرباني لري خوشحاله کړه مولانا صاحب عزتمندو کتونکو دا هم دا کشرې زوی راسه ناسته په څنګ کې سهیل نوم دی په 2م کې سبق وایي
او بدقسمتي دا ده چې ډایلیسس د ګردو بیمار دی بیماری هم پاتې شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سویله بچه څنګه یې؟ صحیح برابر یې؟ دا راته ووایه څوم کې سبق دویم کې سبق ته بیماره مې بچې ګردو بیماری بابا چې ژوندی نو علاج به بوتلی بچی علاج به بوتلی اوس په علاج څوک یې بچې اوس په څه کې ته بچې وایه که نه بچه ولې غلی شي عزتمندو کتونکو ته دو دا خاموشیت تاسو له یو غټ پیغام درکړي ځکه چې دا اوس بې اثري شو دو علاج هم پاتې شو ځکه چې کم چې د ګټې وټې واغه خو ترې لاړه دوه ورونه او د هغې سره یو دا حمیدالله د دو والد صاحب دا هم ترې لاړو د هغو چې کم دغه سپین روبې بابا دا هم ترې لاړو د هغې سره دغه دوه مشران کم بچنګي چې وو هغه هم ترې لاړه دا هم بچنګي او دا هم بچنګي او دا هم لاړه. عزتمندو ټولو پښتنو ته ګزارش کوم عرض ورته دا ده چې قتل خو وشو قتلیام خو وشو انصاف ورته یا میلاو شي یا نه خو ټولو پښتنو ته یو ګزارش کوم چې دا خپل بچنګي وګڼئ دا پکې د ډایلیسس د ګردو بیمار دی د دې سره ضرور تعاون وکړئ او ګپ او ګور سره ودرېږئ. بندو کتونکو زه د کلي اوسېدونکي راځم په څنګ کې ولاړی ګورو چې دا یې سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. ول نامه دې سره عبدالله دې اوسېدونکی بره ټاکور نام څه و دا کم دا کومې چې وجې دوه خوریان وي دا مې وښی هغه ماما و کورم چړه ملا شته ډېره زیاته دي همدې ځای نه تللي هم نه یو بس دلته کې ناست یو دې ماشومانو سره دلته یې نه نه بره یې خو لکه دلته شپږمه ورځ ده که نه قاتل ګرفتار نه ستاسو د مخې د دغه حالات ټیم یې راکړی و ټیم هم دغه نه شو ګرفتار نه شو ګرفتار نه شو. ټول غټ خلک دې ګوري څه ورته ویل غواړي بس د تاسو ویل د هر څه مزید څه موږ څه ویلی نه شو ځکه چې دغه هم د وجې تاسو له غوبای هر سړی راخوښې دلته تاسو له ستاسو اواز و چې دی خبرې هم دلته ختم بالکل مزید څه نشم ویلی بس دغه ټول حالات دي ستاسو د وړاندې ټول خلک یې زه یو ګزارش کوم ځکه چې دا ماشومان پاتې شو بې اثرې پاتې شو پوه چې د خان د ملک کال لاړ نه شي پوه شي او ښه برابر سکول پې ووایې سکول ته کښېنوئ ټیک ده او دغه شفیق دی اشفاقو ټیک شو دا هم سکول ته کښېنوئ انشاءالله نور څه ویل غواړئ نه بس څه به اوس او عزتمندو کتونکو خپرونه هم دې سره راورسېدل ته دا خپله خپرونه راغونډوم ټولو پښتنو ته عرض کوم ټول سیاسي وګړو ته څوک چې په موږ باندې مشري کوي هغه ټول ته به یو ګزارش وکړم چې دې په جنګو سره ضرور تعاون وکړي ضرور ورسره ودرېږي ځکه چې د اسرې اسم نشته دی ما وکته ټول حالات ما وکته دې هغه مور ته د دې دا مور زړه ده کتولی ځکه چې دوه شاه زلمي بچي ترې لاړه او د هغې سره د هغو کم خاون هغه هم ترې لاړو دغه سپین روبې بابا هم پکې لاړو نو مکمل کور خالي شو نو زه ټولو پښتنو ته عرض کوم د دې خپلې کیمرې په تواسط سره یا دوی سره ضرور تعاون وکړئ ستاسو څومره مالي امداد نو دوی ته حواله کوي دا په مونډه کې راځي تاسو کله د مونډه بازار ته راورسئ نو دلته به یو کچ غوندې روډ راتاو شوی دی ډنډ وکلی ورته وي د هسپتال سره نو دلته راځئ خپل تعاون هم دوله راوړئ په مخ منو ته مه تقسیموئ دلته راوړئ چې ثواب هم وشي خپل کور بات او رمان ورکړي اجازت په ډېر بخونکي رب ذوالجلال سپارم.